د تاریخ اتلان حضرت انس رضی الله عنه د حضرت انس رضی الله عنه په وړاندې چې به د دستر د فتح یادونه وسوه نو ژړل به حدودو د یوې سترې او مضبوطې کلا او د کلا په منځ کې د ښار نوم و. دا کلا یو نیم کال د اسلامي لښکرو تر کلکې محاصرې او کلابندۍ لاندې وه. د ډیرو هڅو وروسته کله چې مسلمانانو د وروستي او پرېکنده برید دپاره پر کلا ورغلل نو د فتح سرکونه وځلېدل. غازیان په ډیره میړانه وجنګېدل. د مجوسیانو د مړو څخه میدان ډک سو. ټوله ورځ او شپه شدید جنگ روانو. سهار مهال د اسلامي لښکرو پله درنه سوه. لمر ختو مهال یې د فارس لښکرو سیلاب مات او پر کلا ور واوښتل او اسلامي لښکرو د یوه سخت او اوږد انتظار وروسته ستره سوبه ترلاسه کړه. د تستر د فتح کیسه دومره په زړه پورې او ولوله پارونکې ده نو بیا ولې حضرت انس رضی الله عنه د دې سترې سوبې په یادولو ژاړي. کیسه داسې وه کله چې مسلمانان فاتح تستر ښار ته ننوتل نو ویې لیدل چې لمر ښه لوړ راختری او د سهار لمونځ ځینې قضا سوی دی. انس رضی الله عنه او نور مسلمانان د سهار د لمانځه په قضا کېدلو سخت خفه سول. سره د دې چې دوی عذر درلودی مرګ یې پر سر ولاړو. د جګړې ټاکونکې شیبې وې د اعلا کلمت الله دپاره د پیل سوي معرکې وروستۍ شیبې وې. انس رضی الله عنه فرمایي دې پیښې مې د فتح د خوشحالۍ خوند راڅخه هیر کړ. هغه عظیم خلک وو چې د الله جل جلاله د اوامرو پوره پابند وو. فتحو او نصرتونو یې پښې ښکلول.